د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبډلمشر رشید خان ارمان د ICC کرکټ نړیوالې شورا لخوا وستایل شو. چې څه خبره ده څه ډول وستایل شو او څنګه لومړی درجه شو، راځو په دې اړه معلوماتو ته. خو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د هر ډول سپورټي او تازه خبرونو لپاره زموږ سره یو ځای شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ICC کرکټ نړیوالې شورا تازه درجه بندي د ټیسټ لوبو خپره شوه. د ټیسټ کرکټ ځوان کپتانان څوک دي او لومړی څوک دی؟ رشید خان د نړۍ تر ټولو کم عمره لوبغاړی شو چې په کم عمر کې د ټیسټ لوبې لوبډلمشري کوي. دغه غټ او نه منونکی ویاړ د ټولو افغانانو ته مبارک وي او همداشان د افغانستان او بنگلادیش ټیسټ میچ هم په شن سره روان دی چې افغانستان تر دې دمه ډیر ښه روان دی او دعا به ورته کوو چې همدغه لوبه هم موږ پر خپل نوم کړو. چې له افغانستان څخه رشید خان ارمان چې 20 کلن دی او د ټیسټ لوبو کپتان ټاکل شوی.